سهار چې راپاسو بس کاري صاحب هم پاسې جمع له بس د ښایسته لمونځ وکړو جمع بیا سبق ته کېږو بیا سبق وای مدرسه د دیني زده کړو هغه ځای چې معلوم ځانګړي او دولتي تدریسي نصاب پکښې نه ښوول کیږي. دا کمکي ماشومان کری ورځ په دې مدرسه کې د خپل استاد یا ملا امام ورکړی درس تکراروي او نه ښکاري چې ښوونځي ته د تګ اراده دې ولري. خو د اوسنۍ نړۍ تقاضا بیا بل څه ده. د پاکستان په زیات شمېر پښتون مېشتو سېمو کې دیني مدرسې موجودې دي او پکښې پر زده کړو بوخت ګڼ شمېر ماشومان د پښتنو کورنیو دي. 12 کلن محمد اویس د دغو څخه یو دی. سهار چې راپاسو بس کاري صاحب هم پاسې جمع له بس د ښایسته لمونځ وکړو جمع بیا سبق ته کېږو بیا سبق وای بیا ټیم پوره شي بیا لاړ شو چې وڅکو او بیا چې نه راشي بیا بس سبق وای بیا 11 بجو ټیم کې 11 بجو ټیم کې بیا ویده شو 1 بجه پاسو ده 1 بجه چې پاسو بس بیا سبق وایو بیا روټۍ ټیم شي چې روټۍ خورو که نه نو بس بیا مازدیګره پورې سبق وایو جي او بیا مازدیګر نه بیا خوا لوبې مازدیګر لمونځ نه بعد بیا لوبې کوو ماښام اذانونه پورې ماښام اذانونه چې وشي بس بیا لمونځ وکړو بیا ماښام ماسخوتنه پورې سبق وایو او بیا ماسخوتن سبق نه بعد بیا روټۍ خورو لمونځ نه بعد او بیا بس ویده شو جي. خو ولې پښتانه د خپلو اولادونو لپاره د ښوونځیو پر ځای مدرسې انتخابوي؟ زما ټول ورونه څه دی لکه کاروباریان دي لکه سبق یې دومره نه دی پکې د سکول ویلې 12مه پورې او ما هم پکې 5م پورې ویلو بس ما ته وویل چې بس عالم جوړ شه مور مې د خواهش لکه خوب کې لیدلی چې لکه حافظ القرآن شي بس ما ته مور ته مدرسې ته لاړ شه ځان به حافظ جوړې څو پورې لکه چې زما ژوند دی بس ته به مدرسه کې. देखिए जी तालीम के हवाले से जो बात है सरकारी स्कूल दूर है ट्रांसपोर्टेशन भी खर्चा आता है जो प्राइवेट स्कूल है वो महंगे हैं तो मदरसा ऐसी जगह है जहाँ हम अपने बच्चे को भेजते हैं एक तो उनकी दुनिया भी संवर जाती है आखिरत भी संवर जाती है. पेरेंट्स जो बच्चों को सरकारी स्कूलों की बजाय मदारिस में भेज रहे हैं उसके पीछे एक तो रिलीजियस फैक्टर है. केपी में देखा जाता है कि लोगों का रुझान रिलीजन की तरफ ज़्यादा है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को मदारिस में भेजते हैं और दूसरा ये है कि सरकारी स्कूलों का मयार भी वो नहीं है. स्कूल په بم او لزول دغه وړاندې هڅه ده چې هغه د تعلیم مخنیوی دی. دویم تاسو ته وایي چې په دغه اف ام چینل باندې باقاعده تبلیغ کېدو چې سکولونه مه وایئ دا کوپر دی عصري تعلیم چې دی دا کوپر دی صرف دیني تعلیم کوئ. خو مفتي فیاض احمد په دې باور دی چې اوس مهال د شتمنو کورنیو ډېری ماشومان هم د دنیا او معنوي ګټو په لټه کې په دیني مدرسو کې شاملیږي. خو دې باره کې یو غلط فهمي په معاشره کې دا خوره ده چې یاره چېرته دغه خلک د دې ماشومانانو بل څه کار نشته یا بل څه کولی نشي نو بس راغلي دي اوس په دې مدارسو کې دا یتیمانان یسیران پراته دي. نه داسې خبره نه ده. اصل کې دغه خلکو د دین سره مینه ده. د هغه مینې په بنیاد باندې هغوی خپل والدینو د دین دپاره وقف کړي دي چې یاره دا دین زده کړي زمونږ دنیا هم ښه شي زمونږ آخرت هم ښه شي. نو د هغه کورنو موږ سره شته او اوس الحمدلله چې کوم مالداره طبقه ده د هغې خلک هم دې طرف ته متوجه شوي دي. نو ډېر ماشومان داسې دي ښه کورنو ماشومان دي هغوی موږ سره راځي حفظونه کوي علم کوي او سبقونه وایي موږ سره. په پاکستان کې ډېری مدرسې پخوا او اوس هم د سعودي عربستان لخوا تمویلیږي. دا پر پاکستان د سعودي عربستان د سیاسي نفوذ یوه نرمه وسیله ګڼله کیږي چې د مدرسو له لارې دوی غواړي د اسلام یوه محافظه کاره نسخه خپره کړي. په پاکستان کې په تیرو څو لسیزو کې د مدرسو شمېر په بېساري ډول زیات شوی دی. د ځینو کارپوهانو او علمي کادرونو په خبره چې د پاکستان حکومت په لوی لاس دا کار کړی دی. په ځای د دې چې یو فلاحي ریاست را جوړ شوی وي یا پروګرسیو ریاست را جوړ شوی وي د سیکیورټي ریاست را جوړ شولو بیا د هغه سیکیورټي چې کوم د پالیسي وي او ریجنل پالیسي وي د هغې د لارې بیا چې کوم د جهادونه د افغانستان جهاد بیا طالبانایزیشن دغه ټول د ریاست پالیسي وي. بیا دغه ریاست چې کوم په ځای د دې چې سرپرستی یې کړې وي د لیبرل سیول سوسایټي نو د کنزرویټیو سیول سوسایټي د توندرو د ایکسټریمیسټو ملګرتیا یې وکړله.
په پاکستان کې د مدرسو له ډېر شمېر سره زیات کارپوهان ویره لري چې په مدرسو کې پخوانی او یوازې دیني نصاب د مدرسو یو شمېر زده کوونکي سخت دریځ روزي او بیا همدغه زده کوونکي د دغه هېواد په یو شمېر برخو کې په خطرناکو ډلو بدلوي. د طالبانو ډېری لوړ پوړي مشران چې اوس په افغانستان کې واکمن دي یو وخت د پاکستاني مدرسو زده کوونکي وو. اوس د پاکستان حکومت هڅه کوي چې په دینی مدرسو کې د سخت دریځۍ انګیزې مخنیوی وکړي، ځکه د دوی په خبره چې دا په یاد هېواد کې د عمومي بېثباتۍ او ناامنۍ لامل ګرځي. خو آیا دا به نتیجه ورکړي؟ زه خو له بده مرغه بیا ډېر بد قیاس وینم، اړې ګړې زه وینم. زه دا وینم چې پښتانه د دې ریاست نه چې څومره د دوی هغه ټرست ډیفیسټ د یو بل باندې د باور، د اعتماد د عوامو، د سوسایټي او د ریاست په منځ کې دا ډېر زیات شوی دی. او دغه چې کوم ټرست ډیفیسټ دی د دې نه به دوه قسمه انتها پسند قوتونه یا ریډیکل قوتونه ګټه اخلي. یو ریلیجیس دی او بل پښتون کامپرست چې کوم ریډیکل کامپرستي ده دا چې بالکل د مایوسۍ هغه دی پیداوار دی. دا به بیا مضبوطیږي او بیا به د ریاست وجود ته خطره پیښیږي. مذهبي افراطیت او ترهګرۍ په پاکستان کې د پښتنو وګړو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. په 2022 کال کې زیاتره ترهګریزې پیښې د پښتنو په سیمې کې ترسره سوي او د بعضو کارپوهانو په وینا نږدې 80% پیښې د دیني دلایلو لپاره وي. پاکستاني طالبان، داعش، القاعده او ګڼې نورې ترهګریزې ډلې په پښتون مېشتو سیمو کې حضور لري. د ډېری شنونکو په خبره چې په دغه هېواد کې له دیني سخت دریځۍ څخه ملاتړ لا مخ په وده دی. دوی بیره لري چې مدرسې به دا چاره لا پیاوړې او غني کړي، یا دا چاره د دوامدارې بېثباتۍ لامل ګرځي او دغه بېثباتۍ له هر څه ماشومان او د هغوی راتلونکی ډېر اغېزمنوي.